په مخکې ویډیو کې موږ او تاسې د کثرت د منحني په هکله باندې بحث او خبرې درلودې او هغه مو توضیح کړه. په دې ځای کې غواړو د کثرت د منحني د یو شمېر شاخصونو په هکله باندې خبرې وکړو چې کوم څه دي. په دې ځای کې موږ او تاسې 4 ګرافونه لرو. په دې هر یوه کې به په جلا جلا ډول بحث وکړو او له هغو خاصیتونو څخه به یادونه وکړو. لومړی خاصیت چې موږ او تاسې غواړو د هغې په هکله خبرې وکړو دا دی چې د دې ډیټا په منځ کې کوم داسې قیمت دی چې له دواړو خواو څخه که موږ ورته راشو مساوي کیږي یا د دې ډیټا که چیرې موږ او تاسې د رقمونو په ډول باندې ولیکو منځنی رقم یې کوم یو دی. دې منځني رقم ته موږ او تاسې میانه وایو چې که چیرې په دلته په دې نورماله توضیح کې وګورو نو دا ځای راځي چې نیمه ډیټا یې کیڼ لوري ته پرته وي او نیمه ډیټا یې ښي لوري ته پرته وي. دې ته موږ او تاسې میانه وایو. میانه د دې میانه دا ځای راځي. دلته هم دا کار موږ او تاسې په اټکلي ډول وکړ ځکه اټکلا نیم دې خواته ده نیمه ډیټا او نیمه ډیټا هم دې خواته ده. که چیرې راشو او د دې ګراف لپاره وګورو دا بیا هم یو متناظر ګراف دی یا د کثرت منحني یوه متناظره منحني ده. نو په معمول ډول د دې ډول ګرافونو میانه په وسط کې وي. نو وایي چې د دې میانه به هم په دې ټکي کې وي. دا ځای به میانه شي چې نیمه ډیټا یا نیم رقمونه یې کیڼ لوري ته پراته دي او نیم رقمونه یې هم ښي لوري ته پراته دي. دا د دې میانه شوه. که چیرې راشو او دلته میانه وګورو چې د دې میانه به کومه یوه وي بیا هم دلته په دقیق ډول وسط پیدا کول لږ څه ستونزمن کار دی خو موږ او تاسې به په اټکلي ډول دلته داسې یو ځای په نښه کړو تر څو پورې د هغې له مخې موږ او تاسې وکولی شو چې نیم رقمونه یوې خواته ولرو او نیم بلې خواته ولرو. اټکلا دا ځای راځي که چیرې ورته وګورو دا مساحت که پیدا کړو او له دې مساحت سره یې پرتله کړو نو دا به یې نیمایي شي. نو وایي چې د دې میانه دا ځای دی. او که چیرې بیا دې ګراف ته راشو دلته وغواړو چې میانه پیدا کړو نو د دې میانه اټکلا دا ځای راځي ځکه دا مساحت دې خواته مو لږ کم ونیو او دې خواته زیات دی. خو که چیرې دا دوه مساحتونه وګورو او دا دوه سره پرتله کړو نو اټکلا نیمایي هم دا ځای راځي. دا به هم میانه شي. دویمه خبره چې ده هغه اوسط دی چې اوسط څه شي ته ویل کېږي. اوسط لکه څرنګه چې موږ تاسې په حساب او کې هم درلودل کله به مو چې وغوښتل د یو شي یا د یوه رقمونو یا د بېلګې په توګه د مکتب د نمرو اوسط پیدا کړو نو هغه به مو ټوله جمع کولې او په تعداد باندې به مو یې تقسیمولې. دلته هم بیا هم هماغه کار کېږي. نو په خپله اوسط د که چیرې په فیزیکي ډول باندې مطرح کړو لکه د بیلانس شکل لري چې دواړو خواوو ته توازن او هغه وزن برابر کړي. خو یو ټکی چې تاسې باید په یاد ولرئ د کثرت هغه منحنیګانې چې هغه متناظرې دي لکه دا او دا یوه په دې کې معمولا اوسط او میانه په یوه خط وي. نو وایي چې د دې میانه به هم په همدې ځای کې وي. یعنې که چیرې دلته موږ او تاسې دا ځای د یوې تلې په ډول ورته فرض کړو او هغه کېږدو دا به په بیلانسي ډول یا په متوازن ډول وساتي. دلته بیا هم اوسط په دې ټکي کې راځي. په داسې ډول به ښکاره شي. دلته به ورسره ولیکو چې دا خط له اوسط څخه ښکارندویي کوي. اوسط. او دلته هم دا خط له اوسط څخه ښکارندویي کوي. البته په دې خړه رنګ کې چې لیکل شوي. ښه په دې ځای کې به اوسط په کوم ځای کې وي؟ په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې دا داسې خاصیت لري لکه تله چې د ایښي وي تر څو پورې د حالت یا د توازن په خپل ځای ثابت پاتې شي. نو له دې خوا څخه که چیرې ورته حساب وکړو او دې خوا ته وګورو میانه په نسبي ډول کیڼ لوري ته ده نو اوسط به یې اټکلا په دې ټکي کې راشي. ځکه که چیرې دا ځای بیا لکه د په وسطي ډول یې کېږدو او دا پورته خط په دې باندې په افقي ډول کېښودلی شي نو که چیرې موږ او تاسې ورته وګورو دا باید داسې یو معتدل حالت ځان ته ونیسي تر څو پورې چپه نه شي. نو دا به هم اوسط شي. البته دلته موږ او تاسې ټول په اټکل باندې انتخابوو په دقیق ډول نه دي انتخاب شوي.
او که چیرې وغواړو په دې ګراف کې بیا اوسط پیدا کړو نو په دې کې به اوسط تر دې ځایه پورې راورسیږي. اټکله همدا ځای راځي، دلته به ورته ولیکو اوسط. ښه، دا دوه لومړني خو ساده و، په هغې کې کومه خبره نه وه، خو د دې دوو لاندې نورو لپاره یا د کثرت د هغو منحنیګانو لپاره چې هغه غیر متناظرې وي، په هغو کې د اوسط لپاره بیا موږ او تاسې یو شمېر نور ځانګړي اصطلاحات هم لرو چې هغه د خمیدلو په نامه باندې یادیږي، یا په انګلیسي کې د سکیوډ یا سکیونیس په نامه باندې یادیږي. هغه خموالی په څه معنا دی؟ په دې معنا چې دلته دا د کثرت منحني کومې خواته خمه شوې ده یا کومې خواته یې میلان پیدا کړی. که چیرې دې ته وګورو دا په دې خواته داسې راوږده شوې ده، ښي لوري ته تللې، او دا بله بیا کیڼ لوري ته راوږده شوې ده. هغه تابعګانې دلته به ورسره ولیکو چې خمیدل. خمیدل خو مو ته لږ څه اشاره مخکې هم ورته وکړه چې یوې خواته اوږده شوي وي تابع، دې ته خمیدل وي. ښه، دلته دا چې په دوه ډوله خمیږي نو دې ته موږ تاسې دوه نورې اصطلاحګانې لرو. هغه دا دي چې یو یې د پازیټیو سکیونیس په نامه باندې یادیږي او بل یې د نیګیټیو سکیونیس په نامه باندې یادیږي. پازیټیو سکیونیس هغه خمیدلو ته ویل کېږي چې هغه ښي لوري ته تللي وي، یا سکیو ټو د رایټ په انګلیسي کې اصطلاح باندې ورته ویل کېږي. او هغه چې بیا کیڼ لوري ته خم شوي وي هغې ته سکیو ټو د لیفټ یا نیګیټیو سکیونیس ورته ویل کېږي. دلته موږ تاسې ورته ولیکو چې په دې ځای کې دا کیڼ لوري ته خم شوی، کیڼ لوري ته خم شوی، او دا بیا ښي لوري ته شوی، ښي لوري ته خم شوی.